د نن ورځې تازه مهم او ډیر زبردست خبرونه. لومړی خبر: امریکایانو په بګرام هاړه کې ودانۍ نړولي او پوځي وسایلو لیږد پاکستان ته پیل کړی. د مشرانو جرګې اداري هیئت نن ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافق په اساس امریکایي ځواکونو د بګرام پوځي اډې تخلیه کول پیل کړي او دغلته د جوړ کړو ودانیو د نړولو لړۍ هم پیل کړې ده. د مشرانو جرګې په دغه ناستو کې په بګرام هوایي اډه کې د تخلیه شویو ودانیو نړول او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو لیږدولو باندې شدید انتقادونه شوي دي. دوهم خبر: په دوحه کې میشت خبریالان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو له مرکچي پلاو سره کتلي دي او دوی هڅولي چې زر تر ژره دي د مذاکراتو پر تګلاره توافق وکړي. سرچینې وایي چې ښایي د دواړو لورو ترمنځ نن هم کومه غونډه ونه شي، خو په راتلونکو ورځو کې به مهمې غونډې ولري. دریم خبر: ولسمشر غني ویلي طالبانو ته به پر لښکرګاه برید ډیر ګران تمام شي. د هلمند والي جنرال یاسین خان پر خپل رسمي صفحه لیکلي چې ولسمشر غني ورسره د هلمند د روان وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د ده په خبره ولسمشر غني د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی او ورته ویلي دي چې طالبانو ته پر هلمند وروستنی برید ډیر ګران تمام شي. څلورم خبر: امام علي رحمان یو ځل بیا د تاجکستان ټاکنې وګټلې او ولسمشر شو. تېره ورځ په دغه هیواد کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې او د دې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په ټول تاجکستان کې 4.5 محلونه پرانیستل شوي وو. وروستی خبر: هلمند کې روانې جګړې 4.5 کورنۍ بې ځای کړي دي. د هلمند ولایت سیمهییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو جګړو زرګونه کسان بې کوره کړي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د وروستیو جګړو له امله 4.5 کورنۍ د خپلو سیمو او کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې هوایي ځواکونه د پلي امنیتي سرتیرو مرستې ته رسېدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.